بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزتمندو د قرآن کریم د فضایلو په سلسله کې چې موږ قرآن کریم فضایل د قرآني آیاتونو نه ذکر کولو، د هغې په سلسله کې زموږ دویم درس دی د سورة بقرې آیات نمبر 180 دی. په دې آیات کریمه کې الله رب العزت د قرآن پاک عظمت، د قرآن پاک فضیلت ذکر کړی دی. الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. یو خبر الله دا ذکر کوي چې میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې الله رب العزت دا عظیم کتاب قرآن کریم الله رب العزت را لېږلی دی. عزتمندو دا څنګه علماء کرام فرمایي چې دا قرآن کریم د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته چې نازل شوی دی ټول په ټوله هم د رمضان په میاشت کې نازل شوی دی. بیا چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم باندې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د وحی شروع شوی ده هغه هم د رمضان په میاشت کې شوی. او په هر رمضان کې د رمضان په هر میاشت د رمضان کې به جبرئیل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم ته راتللو او د قرآن کریم دور به یې کولو. او خاص کر په آخره کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په آخر کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات کېدلو په هغه آخر کال کې په میاشت د رمضان کې جبرئیل علیه السلام 2 واره نبی علیه السلام ته قرآن کریم دور. نو د دې وجه نه د میاشت ته دومره عزت چې ملاو شوی دی دا په څه په وجه باندې د قرآن کریم په وجه باندې. دا به انشاءالله موږ تاسو ذکر کوو چې په آینده درسونو کې خاص کر سورة اللیل کې به انشاءالله ووایو چې د قرآن کریم تعلق د کوم شي سره پیدا شي د قرآن کریم د وجه نه دا شی هم بختور شي، دا شی هم عزتمن شي. نو الله فرمایي چې میاشت د رمضان هغه دی چې په دې میاشت کې قرآن کریم نازل شوی دی هدى للناس. الله رب العزت بل خبره دا کوي چې دا د ټول انسانیت د هدایت او د لارښوونې لپاره راغلی. ګوره مخکې موږ ویلو په دویم آیات د سورة بقرې کې چې هدى للمتقین او دلته وایي هدى للناس. دې دواړو خبرو کې هیڅ تعارض نشته. الله د ټول انسانیت د هدایت لپاره را لېږلی خو فایده ترې نه څوک اخلي؟ متقیان ترې نه اخلي. الله لېږلی د چا دپاره؟ د ټول انسانیت د هدایت دپاره را لېږلی. بس چې د چا اراده وي د نه هدایت اخلي. متقي چا ته ویلی کېږي؟ هلته موږ ویلي وو چې عقل سلیم، فطرت سلیمه، جمع عقل سلیمه چې په انسان کې موجود شي چې دې ته ګناه ښکاري او ثواب ورته ثواب ښکاري، دغسې خلکو باندې قرآن کریم ډېر زیات اثر کوي. نو دې کې الله فرمایي چې د ټول انسانیت د هدایت دپاره ما رالیږلی دی. وبینات من الهدى. دې جمله کې الله رب العزت څه فرمایي چې په دې قرآن کریم کې ډېر ښکاره دلیلونه دي د هدایت د اغستو دپاره که د چا هدایت اراده وي او دا قرآن کریم د هدایت په نیت باندې راواخلي چې الله زه د ستا د کتاب نه هدایت اخذ کوم. دا د صرف او د نحو او د معانیو دا کتاب نه ده چې دا پکې سړی وچیړي، دا په کار ده چې سړی وایي. خو دا قرآن کریم چې لاس کې راغلی یو نیت به کوي چې الله هدایت مې په کار دی او دا به تاسو دومره ډېر هدایت خبرې په دې کې میلاو شي. وبینات من الهدى لمن اراده. د چا چې اراده وي، چې اراده د هدایت نه وي، هسې قرآن کریم تلاوتونه کوي نو دې کې به تعالی څه خیر ورسېږي، بیا هم الله پاک اجر درکوي، ثواب درکوي. خو چې د هدایت په اراده دې واغسته نو دې کې به ډېر څه پیدا کې چې تا ته به الله رب العزت د ده په وجه هدایت وکړي. ځکه وبینات من الهدى ډېر واضح دلایل د هدایت په دې کې موجود دي
که څوک د هدایت اراده لري. او بل اخره کې الله رب العزت فرمایي چې والفرقان، او دا داسې کتاب دی چې دا چا یاد کړ نو دا به بیا حق او باطل پیژني، او دا به ګناه او ثواب پیژني، دا به خطا او رسا دا سړی پیژني. بس ارسه نو د دې وجه نه یو سړی چې قرآن سره تعلق نه وي او دا وایي چې پلانکیان په حق دي پلانکیان په باطل دي، دا اصلي خبره ده. فرقان چې چا سره نه وي، فرقان هغه کتاب چې هغه حق او باطل په منځ کې توپیر کوي، نو هغه ستا سره نشته، نو ته څنګه حق او باطل باندې ته فتوا لګوي چې پلانکی په حق دی پلانکی باطل دی؟ حق او باطل سړی رسیږي، حق پیژني باطل پیژني، د حق او باطل په مابین کې توپیر او فرق ورته معلومیږي. الله چې قرآن کریم دا کتاب لاس کې راواخلي، دا په دې عمل وکړي، دا په خپل عقیده په دې باندې خپل عقیده برابر کړي، په دې باندې خپل عمل برابر کړي، بیا دته خطا او رسا معلومیږي، دته هدایت او دلالت ورته معلومیږي. او بغیر د دې کتاب نه هدایت او دلالت چې دا انسان ته نه معلومیږي. فرقان دا دی چې کوم انسان یاد کړ دا انسان هم فرقان جوړیږي، دا هم حق او باطل پیژني، او ثواب او رسا او خطا دا به هر څه ورته بیل بیل معلومیږي. خو چې دا کتاب موږ تاسو لاس کې راواخلو، الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي.